جائز دے په سجده کې له یو چا سره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هیله کوم چې تاسو به ټول جوړ او روغ یاست او د صحت جامې به مو په تن وي. محترمو، لکه څرنګه چې مو په تېره سوې خپرونه کې د حضرت ابراهیم او حضرت اسماعیل علیهم السلام واقعه شروع کړې وه، کله چې حضرت جبرائیل علیه السلام مځکه په خپل وزر ووهل او د زمزم اوبه پیدا سوې. په هغه وخت کې په یمن کې د عربو یو ډېر غټ لوی بند مات سوی و او بیا د هغه ځای څخه د دغه بند د نړېدو په خاطر چې اوبه نیستي سوې عربو یوې او بلې خواته کوچ کړی دی. کم وخت چې سد معارف ونړېدی، عرب د رزق د طلب دپاره وپاشل شول او هرې قبیلې د ځان د اوسېدلو دپاره یو منطقه اختیار کړه. د مثال پر ډول د ثقیف قبیله و طایب ته ولاړه او طایب یې د ځان وطن وګرځوي. غساسینه د شام و شاوخوا ته ولاړه او د مناظره قبیله د عراق و شاوخوا ته ورسېده. دغه رنګه ټول عرب د لوږې او د رزق د طلب په سبب د خپل اصلي وطن څخه چې یمن دی یوې خوا او بلې خوا ته وویشل شول. اوس چې جبریل علیه السلام مځکه په وزر ووهل او د زمزم اوبه پیدا سوې، بیبي هاجر علیه السلام دلته اوسیږي. عادت داسې دی چیرې چې اوبه وي هلته مرغان هم وي. د دغه اوبو په سبب مرغان پیدا کیږي او سر راټولیږي. نو د زمزم د اوبو په سبب په دغه منطقه کې هم مرغان په هوا ګرځېدل. په دغه وخت کې د عربو یوه قبیله چې د جرحم قبیله نومېده د یمن څخه کوچ کړی دی او رهي دي چې چیرې به اوبه پیدا کړي او هلته واوسیږي. دغه قبیله نږدې وه دغه شلې ته چې مکه نومېده تېرېده. ویلې ده چې په هوا مرغان ګرځي. ول دا مرغان دلته د کومې خوا راغلي دي؟ دلته خو هیڅ وخت اوبه نه وې. نو یې نفر ولېږل چې ولاړ سي شاوخوا وګرځي، شاید دلته اوبه پیدا سوي وي. نفر چې ولاړه اوبه یې ولیدې او د قبیلې و مشرانو ته یې خبر راوړی چې هو دلته اوبه سته. د قبیلې مشران اوبو ته ورغلل او هلته د اوبو سره یې هاجر او اسماعیل علیهم السلام ولیدل چې فقط یوه ښځه او یو کوچنی هلک دی، نور هیڅوک نسته. څرنګه چې دغه خلق د همت او میړانې خاوندان وه، نو یې د زمزم اوبه د هغې څخه په زور قبضه نه کړې، بلکې اجازه یې ځینې وغوښتل چې موږ به دلته واوسیږو، اوبه خو ستا دي او موږ به تا ته د دغه اوبو په بدل کې اجره درکوو. د دې هم خوښه سوه او دوی ته یې د اوسېدلو اجازه ورکړه. د الله عز وجل قدرت ته وګوره، اوبه یې ورته پیدا کړې او د نور رزق سبب هم پیدا شو. ځکه نور د معیشت شان یې هغوی پر ذمه واخیسته. اوس نو دغه د جرحم قبیله چې جرحم نومېده په مکه مکرمه کې سکونت شروع کړي او دا ځای د ځان دپاره وطن وګرځوي او د زمزم د اوبو دپاره یو حوض جوړ کړي. تر دغه وخته خو لا کعبه شریفه نه ده جوړه سوې او اسماعیل علیه السلام چې عرب نه دی او عربي ژبه یې هم نه ده زده، ځکه ابراهیم علیه السلام دوی د فلسطین څخه دلته راوستلي وه. نو عربي ژبه یې دغه د جرحم د قبیلې څخه زده کړه او کم وخت چې اسماعیل علیه السلام لوی سو، ښځه یې هم د دغه قبیلې څخه وغوښته. نو ځکه د اسماعیل علیه السلام اولادې ته عربي مستعرب ویل کیږي چې اصلا عرب نه وه او بیا عرب سوه. همدارنګه زموږ پاک پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه دی او بیا نو ابراهیم علیه السلام کله ناکله څه موده ترمنځ
دلته راغلی د خپل زوی او خپلې ښځې بیبي هاجر علیه السلام خبر یې اخیستی او بیرته به ولاړی تر څو چې اسماعیل علیه السلام 14 کلو ته ورسېدی نو د الله عز وجل د طرفه و ابراهیم علیه السلام ته د کعبې شریف د جوړولو امر وسو چې ته او ستا زوی اسماعیل علیه السلام کعبه شریفه جوړه کړي او دوی هم کعبه شریفه جوړه کړه خو کوم وخت چې الله عز وجل و ابراهیم علیه السلام ته د کعبې شریف د جوړولو امر کوي ورته وویل سوه چې د آدم علیه السلام پر بنا یې جوړه کړه الله عز وجل د سوره آل عمران په 90 نمبر آیات کې فرمایي ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه یعنی خامخا هغه اول کور د الله جل جلاله چې د خلقو د پاره ایښول سوی دی هغه کور دی چې په بکه کې واقع دی ورونو اصلا کعبه شریفه د آدم یا شیس ابن آدم علیه السلام په زمانه کې جوړه سوې ده او بیا د نوح علیه السلام په طوفان کې ونړېدله څرنګه چې کعبه شریفه د الله جل جلاله اولنی کور دی نو خود د خلقو د عبادت دپاره د الله عز وجل اول کور بلل کیږي او کم وخت چې ابراهیم علیه السلام د کعبې شریف اساس یا تاداو کیندي واقعا یې په مځکه کې هغه د آدم علیه السلام اساس پیدا کړي او پر هغه اساس یې جوړه کړه دا د کعبې شریفې ابتدا او شروع شوه په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا و زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې سوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاته ژوند مو نیکمرغه والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته